یوه مسئله د نظر ده او دویمه مسئله د ایصال ثواب ده. نظر عبادت دی او الله رب العزت په خپل کلام کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپلو مبارکو احادیثو کې موږ ته په څو وارې په پوره تاکید سره دا ویلي دي چې په خپلو نظرونو باندې وفا وکړئ، هغه پوره کړئ. خو نظر 3 شرطه لري. لومړنی شرط یې دا دی چې نظر به د الله په نامه وي. که څوک د الله رب العزت له نامه نه بغیر د بل چا لپاره نظر مني، دا عبادت نه بلکې دا ګناه او شرک دی. دویم شرط د نظر دا دی چې نظر به په عبادت سره وي. کله چې ته نظر په عبادت سره وکړې، په تا یې پوره کول لازم دي. نو که چیرته نظر په عبادت سره نه وي، هغه نظر شرعي نظر نه شمیرل کیږي او پوره کول یې هم په تاسو باندې لازم نه دي، بلکې ګناه ده. او دریم شرط یې دا دی چې کله ته نظر په عبادت باندې کوي، د همدغه عبادت له جنس نه به فرض واجب موجود اوسي. لکه نظر په روجې باندې کوي، نفلي روجې باندې صحیح دی ځکه جنس یې هلته فرض شته. نظر په لمانځه باندې کوي، نظر دې صحیح دی ځکه صحیح دی چې له جنس څخه یې هلته فرض شته دی. اما که دې نظر په داسې یو عبادت باندې وکړه چې د هغه له جنس څخه هلته نه فرض شته نه واجب شته، دا نظر ستا صحیح نه دی او پوره کول یې په تا باندې هم لازم نه دي. دویمه مسئله د ایصال ثواب مسئله ده. هندیه په لومړنۍ جلد کې 257 صفحه کې لیکي الاصل فی هذا الباب. اصل په دې باب کې دا دی چې انسان لپاره دا شته ان یجعل ثواب عمله لغیره صلاة کان او صوما او صدقة او غیرها کالحج وقراءة القرآن والاذکار. نفلی لمونځ کې ثواب خپلو والدینو ته، خپلو اقاربو ته، نورو مسلمانانو ته وربخي، الله یې وررسوي. دا د اهل سنت والجماعت د علماو عقیده ده. روژه نیسئ نفلي، صدقه ورکئ، نفلي حج کوئ، قرآن کریم لولئ، اذکار لولئ، ثواب خپلو والدینو ته یا د دې ترڅنګ نورو اقاربو ته او ټولو مسلمانانو ته وربخي، الله به یې ورسوي. همدارنګه هندیه په دویم جلد کې 243 صفحه کې لیکي وفي البحر من صام او صلى او تصدق وجعل ثوابه لغيره من الاموات والاحياء جازا. که څوک نفلی روژه نیسي، نفلی لمونځ کوي، نفلی صدقات کوي، ثواب نورو ته له مړو او ژوندو یعنی مړو او ژوندو ته وربخي، دا جائز دی. او وروسته ورپسې لیکي چې الله رب العزت به ثواب دوی ته رسوي. دا د اهل سنت والجماعت د علماو عقیده ده. بیا وروسته لیکي وبهذا علم انه لا فرق بین ان یکون المجعول له میتا او حیا. له دې نه معلومه شوه چې ثواب که ته مړو ته وربخي او که ژوندو ته، په دې کې هیڅ فرق نشته. نو نیکبخته بچی هغه دی چې د مور او پلار له وفات څخه وروسته په خپل ژوند کې داسې اعمال ترسره کوي چې هغوی لپاره د هغوی له مرګ څخه وروسته
فایدمن او ګټور اوسي. نو ته چې 2 رکعاته لمونځ کوې یا د دې ترڅنګ نفلي روژه نیسې، صدقات کوې، ثواب یې خپلو والدینو ته بخې، الله رب العزت به یې ورته انشاءالله رسوي او هغوی ته به ګټور تمامیږي.